درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستانی حکومت د ټي ټي پی خبرداري د افغانستان مقبوضه سیمې به ژر له پاکستانی پوځیانو ونیول شي. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یو مشر په تازه څرګندونو کې ویلي چې ژر به له پاکستانه ټولې قبایلي سیمې ونیول شي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو سیمو له نیولو وروسته به په ټول پاکستان کې بریدونه پیل کړي او دغه هیواد کې کفري نظام به ژر سقوط او اسلامي شرعي نظام به رامنځته شي. ورته مهال پاکستان کې د حالت خرابېدلو خلک اندېښمن کړي دي. د دغه هیواد لوړپوړي امنیتي چارواکي هم هلته د وروستیو حملو له کبله تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان د بهرنیو او دفاع وزارتونو وزیرانو له افغانستان اسلامي امارت څخه هم غوښتي څو د پاکستانی طالبانو له تحریک سره اړیکې ونه پالي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو سره سم پاکستانی طالبانو هم یو ډول روحیه اخیستې او د دغه هیواد پر پوځیانو او چارواکو بریدونه ډیر کړي دي. د پاکستان د ځینو لوی ایالتونو څخه ځینې داسې خبرونه ورکول کیږي چې د سیمې او پاکستان خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو باید جدي پلټنه او څارنه وشي. دا ویلو وړ ده چې د ټي ټي پی ځینې مشران چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان وو د طالبانو له راتګ سره سم خوشي شوي او بیرته خپلو سنګرونو ته رسېدلي دي. که څه هم د طالبانو وروستیو بریدونو د دغه حکومت له چارواکو لاره ورکه کړې، له بل پلوه یې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم مخ په خرابېدو دی. وروستیو کې د لسګونو بمي حملو، هدفي وژنو او پر پوځیانو بریدونه هغه څه دي چې د پاکستان ډیری ولایتونو کې خلکو پر ضد لاریونونه هم کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.